ته به ولاړ نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او ګواه د فرشتې او اندامونه شي دروغ به هم ډېر خلک وایي دا ګناه مې نه ده کړې الله قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فخله به مهر لګي اندامونه به خبرې شروع کې لاس به وایي په ما دې کړې سرګه به وایي په ما دې کړې پې به وایي په ما ګناه لتلې منظر به راته رامخکې کې نن سبا د کیمرې نه شی پټې دي کومې کیمرې چې لګېدلې ټوله فوټو ښایي که نه ښایي نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي دې کې به الله عبدالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی چې دا خپل ملګري دی کوه طور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغې سره د جنګ د هېڅ چا هم طاقت نشته دې کوه طور ته بوځه عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه طور کې به ډېره کړي چې کوه طور کې ډېره کړي نو خدای پاک به یاجوج او ماجوج راخواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي وي یاره بس لږ کار هم پکې وکړو سهار له به یې کښېږدي که نه و چې سهار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ رانږدې شي نو چې دوی کله هغې کنېستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سهار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي نو چې سهار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دی به داسې وکه هم من کل حدب ینسلون هر لوی ډېرۍ نه او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وري په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند نو چې هغه اخري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې ني نو هغې به هغه نورو مرګو ته کې هلکه دلته چېرته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیا وي هغې به صرف شروع کړي د دنیا په دې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر وي هغه به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک هم تباه کړل دا غوا او میښې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک به یې والا د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دوی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مو مړې کړې دی چې ګرځو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت کې به په کوه طور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی دا یې تکلیف به راشي چې نبي علیه السلام فرمایي د سلو اشرفو نه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفې به ورکوي خو د هغوی یو سر به پرېږدي خو څوک بیا نه ورکوي وله وي به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته داري شروع کړي چې خدای دا په څه مصیبت په بل لا جوابوي خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي وي هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دې نه به زموږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای دا ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلی بیا به د عدل و انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل و انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بلکل ختم شي او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي دقه ژوند به تېروي هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي بل دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرو نه ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغې وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخېږي
نور بروانی مشرق ته مغرب طرف ته به کوزیږي. الله ذوالجلال به دوی واپس شه، ارجعي من حیث طلعتې، چې کوم طرف نه راغلی وم په هغې طرف واپس شه. نور به لږ غوندې را واپس شي، بیا به ورته الله وي واپس ځه. دغه توبې د بندېدو دروازه ده. بعض د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي. اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري و فریاد وکړئ. بعض بیا به معلوم ډېر شي خو ټول به کفر وي، د خدای نوم به څوک پېژني نه، الله به نه پېژني. نبی علیہ السلام فرمایي که نه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخیستلی کېږي. د خدای نوم چې اخیستل بند شو فوري به قیامت بیا راځي. خیر خلک به لګیږي، څوک به دوکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاک به خرڅوي، ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بالي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو څارو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګی نړۍ به رالي د خپلې خولې ته به اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سهار د مانځه نه پس د نور ختو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلی ووایي. چې شپېلی ووایي دې شپېلی سره به د ټولو خلکو نه ساګانې والوځي، ختم به شي. هغه انسان چې نوړۍ یې خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسي او ثابتې وخېځي. هغه انسان چې کپړی ګاټ ته خوره کړې ده را وبه نن غاړي او ثابتې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوا هغه به په هغه خپل خټه وانه کېږي ثابتې وځي. بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټولې ساګانې به وځي. په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغه وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل ختم شو. یو مضبوط ګړزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي ختم، ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا په غوندې د مالوچو باندې هوا راچو په تاسو خیالي که نه د پنبې د مالوچو په دې سخته سیدۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ. غرونه به ختم شي، دا سپومې به ختم شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي، قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دلې وړې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کړي د شام په ځمکه باندې. دا اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کړي او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب ته د حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت د دې بلا سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو واړو پیشي بیا ونه شي؟ دا هېڅ چرې نه کېږي، دومره نظام الله پیدا کړی دی. موږ به خدای ته به خامخ کېږو، الله به موږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی. رومره لوی مصیبتونه، تکالي او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کومې وړې وړې نښې د قیامت خو فورا راغلي دي. لکه نبي صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي، مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرماني به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی، د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي، شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي، هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رذیلان بی، کوم چې نیکان خلک یې هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي، هغوی به موږ د قوم مشرۍ نالو. او چې کوم رذیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت او سرداری به د رذیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې وشي. داسې حالات جوړ دي کوم چې نبي صاحب فرمایي
او په مسلمان دا حالت به ځي او راځي به او الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دا حالات ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو بس ایک نمبر مسلمان 2 نمبر مسلمان نه بے غیرت مسلمان نه غیرتی مسلمان نیم خدای پاک جوړ ایمان باندې خپل کلک شو پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه کلک مسلمان بار صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده ان مثل عیسی کمثل آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر ځای خالي دی هغې کې به دفن کېږي د نبی علیہ السلام په شریعت باندې په خپل عمل وکړي اخره کې به رب العالمین ته حضور پاک مبارک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوي ځکه هغلته کې خو ورځې وفتې نشته نو رب العالمین به ورته بیا وفرمایي چې سوال کا وصل تعطو چې ته څه غواړې چې درته میلاو شي او سفارش وکړه اشفع تشفع ستا شفارس به قبول شي نو رسول الله مبارک په لومبې د مسلم شریف حدیث ته د حساب کتاب سفارش وکي او د هغې نه پس به بیا د خپل امت سفارش کوي زمارونو خلک چې لومبې د قبرونو نه راپاسي نو سخت تکلیف کې به او خلک به په دې خپلو خولو کې ډوب پراتی او ډېر لوی تکلیف کې به خلک مبتلی بیماری خوشته نه چې سړی بیمار شي مرګ خوشته نه چې سړی مړ شي او د غم خلاص شي هر سړی به په لوی غم کې مبتلی او رور د خور نه خور د رور نه پلار د زوی نه زوی د پلار نه ښځه د خاوند نه او خاوند د ښځې نه بالکل به تختی به هر سړي سره به د خپل ځان غمي د ښځې سره به د خپل ځان غمي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ حضور پاک کو فرمائل کہ خلق قبرون نپاسی بربن بھائی بیا بولا رستو اللہ لباس و جامع ورکی نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ماوی دا اللہ رسول دا خلق با یو بلتا نگوری کہ بربنڈی نو سڑی خدو تو خد سڑو تو سڑی یو بلتا با نگوری بی عائشہ دیر سخت روز دا فتوم را سختے کہ با خلق پراتی کہ دا یو بل عورت تا بسو کتی نشی تاسو دین خپل اندازه ولګوي چې دومره سختی وي چې د یو بل عورت ته سکتی نشي په ټینشن کې مبتلی نو سخت ورځ ده نو د الله رسول زه به کم ځای ګورم په دغه ورځ نو حضور پاک فرمایل دریو ځایونو کې ما ګوره دی کې زه نه خطا کېږم یو دا دی چې کم وخت کې زما امت سره حساب کتاب کېږي او تلو لګېږي نو ما هلته ګوره یو دا حوض کوثر په غاړه مې ګوره یو دا چې امت کم وخت کې په پل تیریږي پل صراط چې تاسو وایې هلته مې ګوره دې دریو ځایونو نه به زه نه خطا کېږم دې کې ما لټوه نو حساب کتاب زمارونو چې کېږي د دنیا حساب نه دی ګورئ تله به لګېدلي ډېره غټه تله او د دې تلې نگراني به په خپله رب العالمین کوي او چې کوم انسان وزن کوي طول کوي اب حضرت جبریل علیہ السلامی دیکھے حدیث ډیر دی خو تاسو ته هغه نوی مفهوم یې درته ویم او تله څومره ده نو حضرت داود علیہ السلام الله نه تپوس وکړ یا الله دا تله راته وښایه نو چې ورته وښوله نو بېهوشه پرېوته نو چې هوش کې راغی نو جړلې وی الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې په یو چابړي کې واچې په یو پوټې ځای کې ګورې ځایېږي نو الله دا به زمونږ په عمل او په نیکو سینګډه کېږي نو الله وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره یم ډکولی شم کم عبادت کې چې اخلاص ډېري رونو او وزنداري کم عبادت کې چې اخلاص ډېري د عبادت ډېروالی مقصود نه دی د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی ګورئ زمونږ خلک مونځ کوي خو برباد شو مونځ زه اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خفه شم ځکه چې څنګه سجدې نه پاسي نو پړز دویمې سجدې لځي او چې د رکوع نه پاسي نو شا نه نیغی په منډه سجدې لځي مونځ غرق او تباه شو دا مونځ نه شو
د حضور پاک دا ګورې ځان پوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغسې مونځ وکړه وی قم پاسه فصلی فانک لم تصلی مونځ دې وکړه مونځ دې نه دی کړی ونه شو هغه دوباره بیا هغسې مونځ وکړه بیا راغې په رسول الله مبارک سلام واچو او ورته بیا فرمایي پاسه مونځ دې وکړه مونځ دې وکړه مونځ دې نه دی کړی مونځ دې ونه شو دریم ځل بیا راغی بیا یې مونځ وکړه بیا راغی رسول الله مبارک باندې سلام واچو بیا ورته فرمایي فصل ارجع واپس شه صلی مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی او ورته وایي د الله رسوله درې ځله مې وکړه ما له خو دې نه ښه چل نه راځي نو بیا ورته رمانځه چل وښه کله چې الله ته ودرېږې الله اکبر وایه نیت وکړه نیت د زړه ضروري دی که د خولې نیت نه پروا نشته چې زړه کې درادل چې د مازدیګر 4 رکعاته فرض دي او د الله دپاره کوم د امام پسې بس دا هم کافي دی او که په خولې وې نو هم خیر دی رسول الله مبارک د خولې نیت په مانځه کې نه دی ویلې د زړه نه بیا نیت کاو خو زمونږ پښتانه خو د زړه نیت نشي برابرولی دی وجه نه زمونږ علما ورته وایي چې خیر دی د خولې نیت کوې د خولې نیت بدعت نه دی په بعضې موقعو پیغمبر مبارک د خولې الفاظ هم ویلي دي لبیک بحجتین نو د خولې نیت څه بدعت نه دی یو اصل یې مونږ سره شته بل ځای کې شته خو شته او دا ته خپله توجه برابرې خو د زړه نیت ضروري دی نو نیت وکړه بیا لاسونه اوچت که تر غوږونو پورې چې د ګوته دواړه مټۍ ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي او 4 ګوتې د غوږ د بریسې ته مخامخ شي او لاس چې کوم اصل لاس او منګول د دا د اوږو ته برابر شي په دې طریقه د حدیثو په منځ کې تطبیق راځي بیا په نامه لاسونه وتړه چې څه حصه د نوم نه لاندې شي او څه په نامه راشي لږه غوندې سا نو په نوم هم راله د نوم نه لاندې هم راله د سینې نه لاندې هم راله په ټولو حدیثو عمل راغی د هغې نه پس بیا ووایه بسم الله ووایه سبحانک اللهم ووایه او بیا د هغې نه پس اعوذ بالله و بسم الله ووایه او د هغې نه پس سورت فاتحه ووایه ښه خشته ښکلې طریقې سره ووایه سورت فاتحه په ښکلې طریقې سره ووایه او سورت فاتحې نه پس بیا سورت ووایه او د سورت نه پس بیا لاړ شه رکوع کا ښکلې مزېداره رکوع کا منډې مه واته خو الله ته ولاړې دا سوچو که چې ما الله ویني که زه نینما ښکلې طریقه دا د ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک که زه الله نینم ما خو ویني که نه رکوع خشته وکړه سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او بیا د رکوع نه چې پاسې سمع الله لمن حمده بیا وی ربنا لك الحمد حضور پاک به پکې دې نه زیات الفاظ هم وی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه او کله داسې ویلي دي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد دومره اوږدې ویلي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد رښتیا وایي موږ دا وایو موږ وایو سمع الله لمن حمد الله اکبر مولیان هم ځان شرمولی دي بعضو مولا که مونځ ټیک که تاسو به هم ټیک کوئ مولا موږ سمع الله لمن حمد الله اکبر هلکه نیک بخته لږ صبر وکړه چې مقتدي خو د پسې ربنا لك الحمد وایي که نه څه به وکړې چې زر مونځو کې تانو سره تپوس کوم څونه ټیم به زر مونځو کې وایه که نه 2 منټه به زیات شي نو خدای له ته 2 منټه هم نشي ورکولی ته د خدای نه شرمېږي چې ښکلي مونځ کې 2 منټه به پې زیات ولګي 3 منټه پې زیات ولګي نو یو دوست سره چې خبرې کوې په موبایل خو 6 منټه لګي فضول چې یو بل سره گپ شپ لګو څونه ټیم ضایع کوو نو ته د خپل مونځ هم نشي سمولی ته الله نه نه شرمېږې چې الله ته ولاړې دا ستا مونځ دې ډزه وډز او بیا چې سجدې له لاړ شي زر سر اوچت کړي لږ په قلار سجده کې وخت تېر که ظالمه او سجدې نه چې پاس ملا نه نیغی زر دویمې سجدې له ځي دویمې سجدې له زر به ده که د رسول الله مبارک خو په بعضې وختونو کې دا مې رب اغفر لي وجبرني واهدني بل ځای کې وایي وعافني دا الفاظ یې ویلي دي لږ مهرباني وکړه د دواړو سجدو منځ کې لږ کښېنئ دمارونه ګورئ چې د رکوع نه پاس 1 منټه مو درېږي کافي شوه تاله نو ګوره 4 رکوګانې په 4 منټه شو 1 منټ هم ته کوم ځای ودرېدی شي او د دواړو سجدو منځ کې چې د 1 منټ هم کښېناستې 10 رکوع نه بره دي که 1 منټ هم تېر کړه نو ښکلی به شي مونځ دی
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وی چې ما تاسو له مرګ او ژوند پیدا کو، جو مرګ نه پس به تپوس کېږي په ژوند کې د عمل چې څوک ښکلی عمل کوي، خشتا اکثر عملا نه چې څوک ډېر کوي. 2 رکعاته وکړه، خشتا وکړه، د شپې 4 وکړه، خشتا وکړه، 2 رکعاته نفل وکړه، ښکلی وکړه. نو که ته 60 رکعاته نفل وکړې ډز څه فایده؟ څومره زر زر مونږ لګیا یو، خدای پورې ټوکې شروع کړي دي او مونځ پورې ټوکې شروع کړي دي. تاسو ته یو مثال درکو. ستا یو دوست یو د دوی واده دی او واده وشو، ته مبارکۍ لري او تا وله 4 کیلو مټۍ واغېسته، ښه قیمتي مټۍ دی وله واغېسته او هغه دې په یو پلاسټک ګوتی کې واچوله، یو شاپینګ بیګ کې دې واچوله، پلاسټک ګوتی کې دې واچوله او هغه له دې یوړه. هغه ښځې له یو سي کور والا له یو سي چې دا زما دوست دی او دا مټۍ یې 4 کیلو راوړې ده، 4 کیلو ښه ګرانه قیمتي مټۍ. هغه ښځه به یې څه وایي، څونه به راپورې خاندي، یاره ډېر قمقل دوست دی. 4 کیلو یې راوړه او شاپینګ بیګ کې اچولې ده، خو په دې لاره ټوله ګړقېدلې ده. هغه تور او سپین او زیړ ټول یو بل سره ګډ ګاډې را شوي دي چې ګوتی کې واچوې روغ پاتې کېږي نه، چې په لاره دې شړقېږي هغه ټول ګډ ګاډې ردي. دا خو ستا ډېر هوښیار دوست دی، دومره قمقل خر چې ته مه په دنیا کې نه دی لیدی. 4 کیلو باندې بلا پیسې ورکړې، دا خوا ته واچو، دا بوتاوه کې واچو. ته خو ماشومان هم نه خوري، هغې نه خو چوري جوړه شوې ده، هغه هر څه ګډ مکس شوي دي. نه مېلمه ته پلیټ کې کېښودی شو او نه مونږ ساتلی شو. دا څنګه دوست دی دا بېوقوف او خر، څونه سپکې به ورپسې ښځه وایي. دې غریب 4 کیلو مټۍ ده لیکن هېڅ ته جوړه نه شي. بل یو دوست دی هغه 1 کیلو راواغېسته او په چای کې یې واچوله او دا هر یا دانه جدا جدا پرته او پلاسټک یې پرې د پاسه ولګاو او دا مټۍ ولا پرې د پاسه ګلونه مو لګوي. هغه یې یوړله، ښځې له یې ورکړه، دا مې بل دوست راوړې ده. څه وایي؟ دې ته هوښیار وایي. دا څونه خشته لکه مونږ یې چاله ګفټ کې ورکوو نو هم به پرې خوشحاله شي، او که چاته مېلمه ته ږدو هره دانه جدا پرته ده. د عزت طریقه را څونه خوند یې وکړه. نو ګوره هغه بل 4 کیلو وړې وه او د 1100 راوړه کیلو، نو هغې باندې خوشحاله نه شو، په دې خوشحاله شو. نو عبادت لږ وکړه، لږ نفلي یادو، فرض خو چې څه دي هغه به کې. عبادت لږ وکړه خو ښکلې کا، ګفټ دې جوړ کا، چا لی ورکې؟ الله لی ورکې. نو چې الله له کوم عبادت ورکې نو څه ته جوړ کا؟ ګفټ ښکلې کا، مزېدارې کا، الله لی ورکه. او که ډېر عبادت یې ګوتې مټۍ وي نو الله به فرشتې څه وایي؟ رب العالمین فرمایي چې دا عبادت او دا مونځ وله په دا سر د پاسه وروغورځوې، زما نه دی پکار. نو زه ډېر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان اودس وکړي، په هغې وخت ولګئ، جومات ته لاړ شي په هغې وخت ولګئ، مونځ وکړي وخت ولګئ، لیکن مونځ نه شو. ولې؟ رکوع نه پس قومه ونه شوه، د دواړو سجدو منځ کې چې سجده وه هغه سجده ونه شوه، سجدې په صحیح طریقه ونه شو، رکوع په صحیح ونه شوه، او مونځ هم دونه په منډه چې دونه زر درې وي چې پته یې ونه لګېده. ښکلې عبادت کوئ، خشته مزېدار ښکلې عبادت چې رب العالمین ورباندې خوشحاله شي. نو چې صدقه م ورکې نو ښکلې طریقې سره ورکه. که صدقه ورکې او ته پکې ریا کې یا صدقه کې او ته خلکو ته ښودنه کې، نو دا صدقه د خدای په نزد نه قبلېږي د ریا سره. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. او یا چاله صدقه ورکړو بیا په احسانونه کې، او یا دې چاله صدقه ورکړو سبا وایي راشه که نه ما نه دا کار وکړه، پرون مې د زکات نو درکړی څه، هر څه دې ډوب کړل. ریا به نه کې. ولا یشرک بعبادت ربه احدا. مراد نه ریا ده، خطرناک شی دی. نو چې په اخلاص چاله پټه صدقه ورکې، دا یو لاس باندې ورکې، دا بل هم ته خبر نه کړي. رسول الله مبارک فرمایي او خالص د الله دپاره صدقه ورکې، او کوشش کوه چې صدقه دې په ښه ځای کې ولګي، مدرسه کې ولګي، جومات کې ولګي، مولا لو لرګي، طالب لو لګي، مسکین لو لګي، کونډې لو لګي، یتیمانانو لو لګي. دا بهترینه صدقه ده. جاري صدقه وکړه، ښه بهترینه صدقه پې وکړه. یو طالب غریب دی، د کتاب ضرورت دی والا، یو ملا دې درس کوي، د کتاب ضرورت دی، ها مانه واخله چې کتاب دله واله. بهترینه صدقه د ټول عمر چې هغه کتاب ګوري او درس دې کوي، تعالی به د هغې الله ثواب درکوي. داسې صدقه وکړې. مدرسه کې کوټه جوړه کا، جومات پکې جوړ کا، دینه بهتر ټول عمر به په دې کې د دین کار کېږي، په ټول عمر به پکې عبادت کېږي، طالبان به سبق وایي، عبادت به کېږي. دا نه ختمېدو والا صدقه ده. روجې دې په چا وخوړې سپې، دلته یې وخوړې، هلته لاړه، خبره خلاصه شوه.
مونږ دغه زور ورکو لس دیګه پخو شل دیګه پخو سلويخ دیګه پخو سل دیګه پخو دا د موسی صدقه نه ده په قلار کې نه او تا دغه خړلې وې تا پاغو خړلې او ریا دیو که خلک کوئی ډېر لوی دیګونه پاخه کړل او ډېر زبردست ډوډۍ ورکړه او خلکو ته مو څنګه و ډوډۍ ډېر خشتا وا ابل نه تاسو کې څنګه و ډوډۍ یاره جی ارس پکیو او کنه دا خو ما په پلان کې نه پخلی والا راوسته او ډېر خ پخلی مې وکټول ریاکاری ټول ریاکاری ولی جی ما په خو مړه دا نه جی ټول عمر مې د خلکو خړلې د اوس به خلکو نه ورکو ادا مړو خیرات هم زمون ټولم دغلا یلکه غریب دی یتیم دی مکه و یتیم دی لاري مړ دي ماشومان یتیمانان پاتې شو مکه و خیراتونه یتیمانان دي یتیم مال خړل ډېر لوی جرم دی لا تاكلوا اموال اليتامى ظلما بالکل مخره او الله فرمایي چې چام د یتیم مال او خړل انما یاکلون فی بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اور ظالم خېټه تا چه نجینا خامخابک ولې دا خلق بیا موږ له قبر را ناراضي رواج غلط شو جیده ټول عمر هم د خلکو د مړو خوړلې دي او زمونږ باندې او خلک به وي خلک بس وي نو دا خیرات دا نه دا خیرات نه قبلېږي چې رسول الله مبارک فرمایي په یو کجوره تلډه کوم هغه پټه کجوره چې چاله ورکې خیرات پټ ورکې څوک یو غوږ او بل غوږ خبر نه کې هغه به تل رکوي درته ان شاء الله العزیز او مدرسه کې ورکې او جومات کې ورکې او په طالب مسکینو لګې فقیر او په مولاو لګې چې درسونه کوي علماء ولا ورکې دي درسونه کوي غریبانو 3000 تنخواه د څه شي په 3000 تنخواه کې دا هغه څه کېږي خیر ستا په 50000 او په 15000 کار نه کېږي دا هغه په 3000 تنخواه د میاشتې څه کېږي مریض ورته پېښ شو دی خوار به څه کوي دا هغه مړه کېږي چې زما بچي ښه خوراک وخوري او زما بچي ښه جامه واغوندي که نه نو دې باندې خرچې وکړې یتیم دی دی هغې له ورکې یتیمانان ستا مال کې قسم دی د یتیمانانو حق دی ستا رشته داران غریبانان دي قسم دی پکې حق دی کونډه د غریبه یوازې په کور کې ناسته رسو کې نشته نن سبا خو زامن هم ظالمان دي مور او پلار دغسې پرېږدي او بوډا سړی د غریب د دارو درمنو دره کې نه لګي دی له ورکه وړه والا ګوتی والا دا وړو مسکینان دي هغې له فقیرانو له ورکه نن سبا څومره ګراني ده زمارونو ګورې څوک غږ نه کوي د شرم د لاسه 600 روپۍ دیاړې یو مزدور او ګلکار دی دغه 1200 روپۍ اخلي ته رښتیا ووایې په دې ستا ګزاره کېږي بیا ته مریض پرېوت دی به څه کوي د وړو ګوتې په سوره ټماټرو ته وګوره او د پیازو ته دې وګوره او د سبزیو ته دې وګوره په خدای یقین وکړه ځکه له حیران شم زه هم دا قصبګر غریبانان او دا مسکینان او دیاړي مار خدای روزي ورکوي بس په دې به خدای پېژني الله روزي ورکوي ګنې که په عقل ورته ګورې نو په خدای یقین کوه که ستا نن په 50-50 کې د یو رکوټې کوره مو چلېږي د بجلی بل به څونه ورکوې د ګیس بل به څونه ورکوې تو ډېره ګراني ده مریض صورت ده اسپتال ته رسې هلته به څه کوې او خو ظالمان ډاکټران هم بیا ظلم کوي د ایکسرې ده او د الټراساونډ دی او د 200 روپو دارو چې په 200 کېږي هغه ظالم دې ته نه ګوري چې ځان له دنیا جوړوي هغه د هغه 200 روپو دارو ته نه لیکي هغه د هغه بلې کمرې سره میلاو دی د 600 ته لیکي دې ته نه ګوري چې دې غریبې زنانه خو غوا خرڅه کړې ده راغلې ده دې ته نه ګوري چې دې غریب خو مزدوري کړې ده او راغلی دی دا خو دیاړي مار دی نو ظالمه ستا خو ګزاره کېږي تنخواه ملې او پیسه ملې ظالمه دا زیاتي ځان له بنګلې جوړې او غریب جیب لوټې ځان له غټې بنګلې جوړې غټې موټرې لیکه نه په تنخواه او په پیس خو دې ګزاره کېږي دا د زیات دارو چې دا خرڅې د کمپنو سره میلاوي کمپنو سره نو بچوله او نوسوله بنګلې جوړې او غریب دې تباه او برباد کړه خدای نه یېرېږي دا ستا مسلمان رور نه دی دا ستا مسلمانه خور نه ده د دې غریب خو د ماښام ډوډۍ نشته دی دې غریب ته خو د سهار ډوډۍ نه میلاویږي او مریض یې دله راوړی دی د ما دې په خدای قسم ما د ډاکټرانو نه اورېدلي دي چې په هسپتال کې داسې مریضان پراته چې موږ ورته دارو لیکو سهار ورشو دا دارو وی نه مې دی راوړی ولې په څه راوړم او په دې هسپتالونو کې داسې مریضان غریبانان مړه شي چې د دارو د راوړو درک د غریبانانو نه لګي بچی وته پروتي ډاکټر وته دارو لیکي وای ښا چې سار راشي دارو دی ورکړي دي نه ولې ویسې نشته په څه ولا راوړه تر خپل بچی شفا ته لېږي تر خپل بچی انګلینډ ته علاج له بوځي تر خپل بچی آغا خان ته کراچۍ ته بوځي او خپل بچی د پلاورونو ګرځي او په غټو هسپتالونو کې د غریب بچی واه واه ته به خدای له څه جواب ورکړي قیامت ورځ را روانه ده ستا دې مال کې د دې ټولو حق دی د مارونو ګورې مسلمان ته خپل ورور ووایه مسلمان خور ته خپله خور ووایه مسلمان دیاړي مار ته او د قصبګرو غریبانانو ته ټولو قصبګر څه به دي سره یو بټیارې دی دیګونه پخی څه وله ورکې څه ورکې
اچھا تر اتوار پر اس خیرات او وادي باقی دغه سیګر دی او دین ورته بل چاپلا رود دی یو لور دی غریب ټول د اور په غاړه ناسي سټک ډبای آسان کار دی یو نه دی غریب ټول استا خاتون په لارو کوسو کې ګرځي او استا خدمت کوي منته هوا یو دو منډي اچھا وادو شنو بیا لغه تر مسترګې پړسولې نه دونه والا او نه دا والا او نه دا والا او چې ته پس 15 شپک کاله کې در باندې واده را روان یو ترکان دی غریب یو مزدور کار دی دمارونو دما خو چې څوک بیان اوري دمارونه یې زه به تاسو ته نصیحت کوم که نور څوک عمل نه کوي چې تاسو او اورئ او څوک دا بیان په کیسټ هم اوري ټولو ته زما دا نصیحت دی چې د غریب مسکین کونډې رنډې مزدور کار دی اړي مار د دې پوره خیال په خپلو پیسو کې ساتئ او تاسو ګورئ چې خدای به دې بدل درکوي او که به نه درکوي قیامت ورځ را روانه ده الله به درنه په دغه ورځ تپوس کوي نو صدقه ډیر بهتر پټه ورکوه اخلاص سره ورکوه چاته په خپل ګاونډ کې غریب معلوم دی چې دا غریب د صدقې قابل دی او که دا صدقې قابل مخ ماروت پکې مه کوه مخ لحاظ پکې مه کوه پټه ورکوه رسول الله مبارک فرمایي چې دا دې صدقه ورکړي چې په ښي لاس یې ورکړي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې ښی لاس ورکړي چې قسم ته خبر نشي دا سړی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي په دا سخت تروس کې تو ما په دې خبرو خو پوهېږې که ان شاء الله نور څوک عمل کوي که نه کوي خو د ما اورېدونکي چې څومره دي که مخامخ راته ناست او کبار زما کیسټ اوري ان شاء الله امید لرم چې تاسو په عمل کوئ که خیر ان شاء الله دې مسکینانو غریبانانو او مولیانو طالبانو علما ګورې درسونه کوي غریبانان په خولې غږ نه کوي محتاج دي قرضداري دي پکې بعضې او محتاج دي غریبانان په خولې غږ نه کوي د هغې مړه کېږي چې خپلو بچو له څه فروټ راوړي که نه په څه راوړي فروټ دا غیب نه کېږي چې خپلو بچو له یو پخه کوټه جوړه کړي که نه په څه جوړه کړي د دې غریب مړو کېږي که نه چې کور ته اډانه ورکړې ده د دې حق دی ستاسو په مال کې ان فی المال لحقا سوى الزکات رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي حدیث دی او د طبراني چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقونه هم شته بهر کې زمارونو داود علیه السلام ته الله څه وایي چې زه غواړم په یو کجور هم ډکولی شم او حدیث کې راځي چې یوه کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي نو په تله کې به یې دله واچي احد د غر عمره دونه به رب العالمین غټه جوړه کړي خو چې اخلاص پکې وي محبت پکې وي د الله رضا پکې وي دومره غټه تله ده نو په تلې به څوک وي جبریل علیه السلام به هغه ډنډه نیولي ډنډه او لسان المیزان ورته وایي هغه شی چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او څوک به نگرانی الله رب العالمین واه واه رب العالمین او آدم علیہ السلام با ولالی یاد آدمو اللہ با تاوازو کہ اے آدمہ قم پاسا قم عند المیزان تیسرا ادرے گا جعلتک حکما بین ذریتک تخبلو بچو پمیانس کے میں انصاف دار مقرر پہ واہ شابہ ظلم کوم کے انصاف دا سره پیږي به حضرت آدم علیه السلام څه بچي جنت ته روان دي څه دوزخ ته روان دي او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي د هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي هغه امت ته به هغه پیغمبر ولاړ ملک الموت به م ولاړ کرام الکاتبین کومو فرشتو چې زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي هغه فرشتې به م ولاړ نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او گوادی فرشتی او اندامو نشی دروغ بم دیر خلق وی دا گناہ میں نہ دکڑے اللہ قرآن شریف کی فرمائی الیوم نختم على افواہهم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون وخلب مہر لگی اندامونا بخبر شروع کی لاس بوئی پما دکڑے سرگا بوئی پما دکڑے بے بوئی پما گناہ لتلے منظر برا ترامخ کې نن سبا د کیمرې نشي پټې دي کومې کیمرې چې لګېدلې ټوله فوټو ښایي که نه ښایي نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي ځای به درته فورا په یو ټک به درته راواړي ها دا ستا وجود او دا ستا ګناه انکار کولی شي بیا به څه کوې الله قاضي اندامونه او فرشتې ګواه او تله د انصاف د دنیا د تلې په شان نه نو څه به کوې او تیښته هم نشي کولی سفارش هم نشته چې چاته سفارش وکړم چې منسټر صاحبان له سفارش وکړه منسټران به دې هم سرنګوني پیسه هم نشته رشوت چې په رشوت به ځان خلاص کړم نه د سره پیسه شته او نه خدای ستا رشوت ته محتاجه دی
مرګم نشته چې مړ بشم دا ختم به شي خبره مرګم نشته دی دوباره بیا پرچم نشته چې کدی پرچا کې پیل شوم بل پرچا به ورکم سپلیمنټری ضمنی به ورکم دام نشته کدی امتحان کې پیل شوم د دکان به وکم امتحان کې پیل شم زمینداری به کوم دیاړي به کوم هغه امتحان کې پیش شي بعد دوزخ درونو دا روز را روانه ده پس فذکر نصیحتو کدی خلقو ته وریاد کا وته دا شی دا قرآن وی پیغمبر وی ځان زنویم درته خو فإن الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی نصیحت به قبلی او چې مسلمان نه دی منافق دی وی مړه دا مولیان څه خبرې کوي دا مولیانه سے خلق یې مړه اسم نشته ہے بس کلمه دی وی خدای بادشاہ دی مړه الله ډېر لوی رحم دی مړه اسم نشته د خدای رحم د مور نام زیات دی بشک او رحم خلق پاغه چا کوي چې تم ځان ورنږدې کې کړ ځان سنا سره ورنږدې کې نو الله به رحم کوي او چې ته سرکشي کې او دغه امیدونه ساتي چې اسم نشتا او خلقم برباده خلقو ته مړ اسم نشتا نو التا الله پیغمبر غاخونه مات شو د پیغمبر مبارک غاخونه مات شو او الله پیغمبران راو لګلو معجزې ورکړي او هجرتونه وکړل او د پیغمبر مشن عالمانو نیکانو پلاس کې غشتره ټول په بولو کې دروغ د قرآن مشن په بولو کې د پیغمبر د حدیث مشن په بولو کې پیغمبر خو من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن من پریخود نو دی د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث دا ما تعویل وکړه حدیث وی کافر شو وی پیغمبر خو لا یزنی الزانی حين یزنی هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا یسرق حين یسرق هو مؤمن غلاګری مسلمان نه دی ډاکو مسلمان نه دی بیا بس کې وسه خو موږ په حدیثو کې تعویل کو چې کامل مسلمان نه دی فلان دا څه ولا خبره نه ده مړه چې صحیح ده خدای رحم زیات د بالکل زمانم چې د خدای د رحم د غضب نه بالکل زیات ته رحم بقي د مور نه رحم زیات چې مور په بچي څومره رحم دی او رحم خلق بچا کوي وای کړه د څوک سرخ کته کې وجاړي کړه چې ما دې وسړي نه کیږي او مټه راته وای نو زه وایم چې دا سر مې ولا مات کړه په رحم نه کوم او چې زی والی می مودی مال راغی او ما ته وجړل او سر ښکته کړو بیا به رحم کوم او چې ما ته کنزلم کړي او بیا مراته مټه وي او نه کیږي رښتیا وایا زه به رحم وکم نو کډیر رحم دل من انساني رحم په نه کوي ورو وي زه څنګه ما کوم خو راغی او کوم بدمعشي کوي دلته جرګه خو را وسته خو بدمعشي را باندې وکړه جرګم کوي او بدمعشي کوي نه منم دا جرګه او چې یوازې مولا راشي او اوجاړي بس رحم راځي نو خدای ته وجاړي چې رحم در باندې وکړي خدای نه معافي وغواړي چې رب العالمین رحم در باندې وکړي الله تزاریو کې چې الله در باندې رحم وکړي مظلوم باندې ظلم وکوي نه کوي رحم په مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي لور خور سره ظلم مکوي نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي نه ورکوي د لور خور حق بعض علاقو کې وی جرجی وی رواج داسې دی ته رواج باندې که خدای او رسول باندې نو ورکوي لور خور له حق دی په خپل په ټرکونو سامان کوړه راوړي لور غریب محتاج نه ستره خور محتاج نه ستره ورګه کنه جی رواج نه دی وای رواج نه دی خود سره خلک ډېر ظلمونه کوي ته د خدای نه یریږي ته مالداري موټر والے بدمعشي او که ظلم خدای بدنه د قیامت پر تپوس کوي زما د قسم په خدای و رسول الله مبارک فرمای هغه دو ساروي چې اخکرو والا ده او یو بخکرو والا ده تخکرور دا بخکرو وای په دنیا کې وې د دې بخکرو ساروي د پاره به الله د اخکرور نه بدلل ظلم کوم نه پاتې کیږي من ظلمونه شروع کړی دي ډېر زنانه غریبانه د خاوند لاس ته ناست دي او خاوندان ظلمونه ور سره کوي لار کار نه پری ولی ظلم کې رور کر نه پریدي ولی ظلم کې ستا په خپل لاس کې چې ستا خور تا کر څوک نه پریدي ستا لور تا کر څوک نه پریدي ته په پزله خپکیږي کنه ولی ظلم کې او بعد سر خواخه په انګور باندې ریلوي ظلم کوي دوی ته وینه پریدي ظالم ستا لور کدا چې څوک ته خپکیږي کنه نه خپکیږي څنګه دلا لدی د کانی دي زنانو سره ظلمونه مکوي زنانو باندې رحم وکي دې تا وګورئ چې زما لور او زما خور سره څوک ته خپکیږي کنه نو په پردې ولګي ټول ورځ په ظلمونه کوي او زیاتې په کوي او کنزل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي زماري په خدای قسم چې ظلم دي قسم مې راته وخورجه دا ظلم په دې ظالم خدای رحم نه کوي رو باندې نسی په دنیا کې بیا بسکه اخرت کې به رو نسی د قیامت په قبر عذاب کې به رو نسی بیا بسکه خو ما د تسوي فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين نصيحت مسلمان له فائدہ ور کوي او چې کم په خلی مسلمان دي او لکه منافق دي او څنګه دل دي هغه له فائدہ نه ور کوي
او نه مړه مسلمان به خدای بخي خلکو له عقیده خرابوي نو مړه د خدای رحم ډېر دی رحم یې لوی کور دی الله اکبر ګرانه خبره زما وروڼو سختې چقلې مخکې را روانې دي رحم به بالکل پروردگار کوي رحم خو چې چا کې رحم یې په هغه به کوي الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم یا يرحمكم من في السماء بیا و درته مثال در کوم بالکل در کوم درته یو زنانه په لاره باندې روانه ا د رحم اندله در کوم په لاره روانه وه او یو کویو او دا زنانه تږې وه چې ورله په کوي برقه نشته او ډېره ګناهګاره ښځه رسول الله مبارک فرمایي د بني اسرائیلو ده زر یې موزه وویسته او لوپټه پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه اوبې پرې راوویستې ویسکلې تندې ختمه شوه چې وکتل یو سپی دی او د تندې نه یې ژبه بار رېستې ده اوبه نشته او دا ښځه وایي چې څنګه ما ته تنده لګېدلې وه داسې د سپي ته هم لګېدلې ده نو زر یې واپس هغه موزه ورښکته کړه کوي ته اوبې راوویستې او سپی یې سیراب کړ الله فرمایي چې دغه ګناهګاره ښځه صرف او صرف په دې سپي په رحم یې وکړه په دې الله وبخله د بخاري حدیث سے حضور پاک وایي نو رحم راغی خو په چا راغی زړه کې رحم پروت زړه کې رحم پروت دی نو رحم پرې راغی او چې زړه کې رحم نشته د هغې مثال هم واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته دوزخ وښو وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پیچکونه لګول او سوځېده پیشو پیچکونه لګول او سوځېده وی دا ولې واه واه وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان سره ځان له خوراک پیدا کړي پیشو د لوږې نه مړه شوه الله دوزخ ته ولېږل رحم نشته پړه رحم نشته په حیوان به هم رحم کې رسول الله مبارک فرمایي چې الاله نو چاړه ښه تېره کا او د ساري مخکې هم چاړه مه تېروه او زر یې لال که چې زر دمه شي او چې تر څو ته سا ني اوته نو سرمن له به ګوتې نه وړې چې سا وځي بیا ته له سر به نه باد او په جمدونې به ته لم نه پرې کې په جمدونې به د اوښ نه قب نه پرې کې چې مکمل د ده نه سا وخېږي او دې مړ شي نو بیا ته پرې کوه او د بچو په ورځو کې ښکار هم مه کوه د څومره بهترین آداب منتوي دي نو چې چا له په زړه کې رحم نو الراحمون یا حدیث مسلسل بالاولیت دی نو یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض په مسلمان دننه چې څوک دی په ځمکه کې په د رحم کوه تا باندې به الله رحم بعضې وخت یو سړی دی هغه به قتل کړی به وجنې د دې مثال بیا جدا دی د دې مثال د هغې کینسر دی چې په ګوته کینسر لګېدلي بیا به پرې کوې په ګوته په لاس کینسر ولیږې به پرې کوې ولې ټیک ده چې په هغې لاس خو دې رحم ونه کړه خو په نور وجود دې رحم وکړه که دا لاس پرې نه کې نور وجود تباه کېږي هغه کینسر نور ته خورېږي نو پرې کوې به نو چې کوم مسلمان جرم وکړي د شریعت خلاف ورزي وکړه هغه له بیا سزا ورکړه په هغه بیا رحم مه کوه ولې چې هغه شی نور امت ته سرایت ونه کړي نور مخلوق تباه و برباد نه شي هغه له سزا ورکړه چې نو یورېږي او نورو کې دا کینسر او دا وایرس یې نورو ته خور نه شي نو د قیامت دغه ورځ ده رحم به کوي په رحم کوونکو به کوي او چې سنګدله دی او ظالم دی په رحم به پرې نه کوي یو سړي له خدای مال ورکړه بل ورته وایي شا مال به راکړه وجنم دی ګورې که دی رانه دا خو سنګدل دی تربور ورپسې راپاسي ماله به راکې شا بس ولې تا مال ګټلی دی او د ما نشته اوس به یې خامخا راکې ولې ظلم کې تا وګټه دی بل نه دی ګټلی نو په زور ته یې غواړې دا ظلم دی ظلمونه دي یو بل پټی نیول یو بل پولې وهل یو بل نو بخورق او بغلا کول یو بل بوساړې پټول یو بل شوتل ریبل قسم په خدای ظلم دی په دې ظالم خدای رحم نه کوي د یتیمانانو حق خلکو ګیر کړی دی او نیولې دی زما په خدای قسم ډېر خلک راشي جاړي مونږ ته جاړي وې څوک هم کان کې ظالم رانه حق نیولې دی دیاړي کو مزدوري کومه او هغه مزې کوي تا خیرت نه مني دا نصیحت زکه درته کومه خو یاره ما درته بیا ووایې چې ان الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی به فایده اخلي او چې منافق دی په دې یو غوږ به اوري په بله به تېوځي مونږ مسلمانان یو انشاءالله العزیز په مال دولت دونه اعتماد مه کوه په هغه څیز اعتماد وکړه چې الله سره دي او د قیامت ورځ ځان ته رامخکې کړه چې د قیامت پر ورځ به زه مخامخ کېږم او ډېره بده به وي چې د پیغمبر مبارک حوض کوثر له روان او فرشتې دې کلک ونیسي او دوزخ ته دې روان کړي او یا رسول الله مبارک وایي چې مه رالېږه دا ماته ځان به په امت کې داخلې ادخلوا فی السلم کافه د سر نه خپو پورې به ځان په اسلام کې داخلې دا نه چې خوله خدای نو اسلام پسې کنځل
چې خله خدای د اسلام دشمنی، چې خله خدای مدرسې پسې دشمنی، چې خله خدای مولا پسې بد، چې خله خدای پټکی پسې وګيري پسې بد، ظالمه ته خو دین دشمنی ځان ته وایي مسلمان کړه. ته صرف د خدای مسلمان ډول نه دله مسلمان به دین سره مینه کوي. هغه دین چې پیغمبر مبارک ولا هجرتونه کړی دي او ویني ولا بيولې دي، دا هغه دین بدباد دی، دا هغه دین بنیادونه لکه کمزوري کې په مولا او په مدرسه خلک بدګمانه کې ځان ته څنګه مسلمان وي. قیامت پر ورځ به د حضور پاک سره سترګې څنګه لګي، دغه تله دا به لګېدلې وي او دغه به نگرانانی. او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، لگا غنی نیکی وی اللہ بینی، او من يعمل مثقال ذره شرا يره، لگا گناہ وی لیکن پر رحم دل با اللہ رحم هم کوي، توبګارو باندې با اللہ رحم هم کوي، واست رحم غوي. یو سړی وی رسول الله مبارک فرمای الله به ځان تر نږدې کی او داسې به را نږدې کی، داسې چې حدیث کې راځي الله به پیدا خپل اولی کی. الله پاک زمون په شان اولی اولادونه نشتا، په دې الله خبردار دی چې دې څه مطلب ځان ته به را نږدې کی. الله به ته ګناهونه را یادای، پلان کې ګناه دې کړی او په پلان کې روز یاد دی دا اتذكر ذنب کذا وکذا فی یوم کذا وکذا دی وی او خدا واړه به ته الله یادای، غټ باندې یادای. دا پلان کې ګناه دې کړی وا په پلان کې روز کړی دی دا واړه دی وی او ورکه وی چې خدای غټ را مخ کې نه کی، غټ را مخ کې نه کی، یا خدای کا غټ را مخ کې ګل غر کېګم نو چې الله وتعالى واړه رایات کی منی او منم. زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دی نه دې کړی، ټکی لیکلی دی دا دې کړی دا ګناهونه او کړی مې دي بندا دا ټول ګناهونه مې دل پنه کو باندې بدل کړ. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، دا چاله بدلای، دا هغه چاله چې دی الله ته وجاړي، هغه چاله بدلای چې لکه رحم راشي، فزانم رحم راشي چې زما دا وجود دوزخ ته لاړ نشي، په مخلوق خدام رحم راشي. نو دی به وایي چې او معامله خو بل شان وه، واړه خو په نیکو بدل شو، نو دا غټ خو به په غټو نیکو بدلېږي، واړه په وړو نیکو نو غټ. نو دی به یا الله دلته کې خو څه ګناهونه خو تا ما ته ونه ښوله، خو مې ونه لیدل. الله به ورته وفرمایي امې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي، درنه مې یادول چې ستا کې ګبراهټ پیدا نه شي. نو بېشکه خدای رحم والا ده. یو سړی به بل یو سړی به ابه څنګه داغه به یو کم سل ګناهونه او یو دفتر د نیکو، او د ګناه یو کم سل به سونی ابه دومره چې یو دفتر را خور کې د ځمکې اسمانونه وپېډه کېږي. حدیث ابي طاقي وته وایي، مشهور حدیث د رسول الله مبارک. نو یو کم سل دفتر د ګناه دي او یو څومره دی که را خور شي ځمکه اسمانونه ډکېږي، دا به وله په یو چابړي کې واچي او د نیکو هغه به وله په بل کې واچي. نو ګناه درنه شو، نیکي کمه شوه، نو اعلان به پیو چې دوزخ ته روان کې دی به روان شي دوزخ. نو رب العالمین به دا الله د ارسنه خبر دی، خو الله د یو شي قدر ښیي، دې کې حکمت دی. نو الله به دې سړي ته فرشتو ته وي راوې نو الله به ورته وایي یو کاغذ ورکړي، ها دا یو نیکي ستا پاتې وه، دا یو څه چې دا دله په نیکو کې واچي. رب ما هذه البطاقه فی هذه السجلات، الله دا پوټې کاغذ څه شی دی؟ زما خو یو کم سل دفترې د ګناه دي، دا پوټې کاغذ اوس به بیا را باندې اواز کېږي چې فلان کې د فلان کې زویرې دوزخ ته لاړ شي په لوی مخلوق کې. الله بس ویلا ظلم اليوم، نن د ظلم ورځ نه ظلم نشته، نن فیصله الله کوي، الله ظلم چا سره نه کوي. لا یظلم مثقال ذره، د یو معمولی ذره برابر رب العالمین ظلم او زیاتې نه کوي. دی به واپس شي، خو دې اړه کې به و چې دا پوټې کاغذ څه شی دی چې دا نیکو کې واچو، دا خو زما دغه یو کم سلو دفتر مقابله نشي کولی، خو د الله حکم دی. نو کاغذ براوالی دوباره به وزن وشي، اب ولا الله په هغه نیکو کې واچي، نیکۍ درنې شوي، ګناه سپکه شو. وختي اعلان شوی چې دوزخ ته روان کې، اوس اعلان وشو چې جنت ته روان کې. اوهو الله دا پوټي کاغذ دسو، زه خو دغه مخلاص کړم، دومره وزندار. الله وی دا زمان نوم دی، څه چې دی لکه نوم، ولا ذکر الله اکبر. زمان نوم د الله د نوم سره یو شی هم په مقابله کې درونوالی نه لري. اوس به ته وایې چې د الله نوم خو ټوله دي، چې دا کوم بېلمه زرې دی عمل دې کې بعضې خلک د حدیث په یو احادیثو باندې نظر نی دلته پرېږدي،
دا الله نوم خو لکه فاسق فاجر علی کنه قاتل او زناکار علی کنه اوس بسکه دا الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی وورا وی کلمه شهادت د جنت کنجی دا څه شي دا جنت کنجی نو راوی د حدیث وی داسې کنجی به د چته لري چې هغې کې غاښونه ني چې کم کې کنجی کې غاښ ني په هغې جرنده کولاویږي وایه ته که نه یو سیخ راواله او په جرنده کې ومنډه چې د کولو کې د هغې خپل غاښې وي بعضې ډک غاښې وي بعضې تش غاښې جرنده کولاویږي نو د الله نوم کلمه شهادت کنجي ده خو غاښې وله پکار دي په دا مونځ او روجې او زکاتونه دی څه شی دی لکه نیک اعمال دی هغه ډک غاښې دي او دا د ګناه نه ځان ساتل دی هغه تش غاښې دي نو جرنده پې کولاویږي د جنت او د ګناه ورسره بیا مقابله نشي کولی دا الله نوم دی خو دا الله نوم سره چې لاندې قصدیه به وي دا الله نوم چتری ده پر هغه سیخونه پکار دي که نه دي پکار دا الله نوم چت دی چت له دیوالونه او ستنې پکار دي که نه جواب راله راکړي او که دیوالونه او ستنې ولدي نو چت ودرېدی شي پیدا درکوي که نه د الله نوم پرتوګ دی مثال دی او مثال کمیس دی کمیس ته تڼۍ پکار دي که نه او که تڼۍ ولني وایه بیا خو به دی وجود ښکاري او یو بل مثال نظیر نه در کوم د الله د نوم ګورې بیا به ګناهګار شمه که داسې پرتوګي چې پرتوغاق پکې ني تا پټوي داسې لنګ چې غوټه والا ورنه کې تا پټوي نه دا خو د دنیا رواج دی دا خو مثال دی داسې دارو چې پرهیز ورسره نه فایده درکوي بلکل نه درکوي داسې چت چې دیوال او ستنې ولني هېڅ فایده نه ورکوي د الله نوم او کلمه شهادت هم دیوالونه پکار دي ستنې پکار دي شرطونه دي په احادیثو کې راغلي دي بعضو نه به ځان ساتې بعضې به کې او بله لوی شی د الله نوم سره په مسلمان رحم وکړه د الله نوم سره په ځان رحم وکړه د ګناه نه ځان بچ کا د الله د نوم سره په دین رحم وکړه په هغه شریعت رحم وکړه چې پیغمبر وله وینې توی کړي په هغه شریعت رحم وکړه چې حضرت حمزه وله شهید شوی دی د الله د نوم سره رحم وکړه رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکړه چې ځان دوزخ ته ولې غورځوي په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکړه او په شریعت او په دین رحم وکړه کم شریعت او دین چې الله او رسول را کړی دی او صحابه وله قربانۍ ورکړی ګنې د نیکۍ یو بل حدیث هم درته وایم د قیامت پر یو سړی وي او هغه له به نیکۍ ګناه تللی شي یو نیکي به یې کمه شي چې نیکي کمه شي الله به حکم وکړي دوزخ ته یې روان کړي د دې یوې نیکۍ ده سزا وله ورکوم بیا به جنت ته ځي روانې کې رب العالمین به ورته فرمایي بنده یو مهلت درکم چا نه اخیستی شي دا نیکي الله که مهلت دې راکړه اوس یو نه چې دله په سلګونو راوړم دی به وایي چې دا خو اسانه خبره ده اوس به ښځې ته ووایم زوی ته ووایم پلار ته ووایم چې راکړه یو 50 نیکۍ نیکي خو ډېر اسان شی دی که نه دنیا کې چې وایي الف زبر آ لس نیکۍ دنیا کې چې دی الحمدو څو شوی لکه 15 حرف دی یو په لس 50 نیکۍ چې بسم الله الرحمن الرحیم دی ووایې نور لس حرف دی لس کم 200 نیکۍ ته ته به معمولي ښکاري چې دا یو نیکي څه شی دی او الله مهلت راکړه چې دله اوس راوړمه او دا ورشه نو دی به راشي په رشتهدارانو به ګرځي بچو له به راشي بچې یو نیکي مې کمه ده له حساب کتابو چې یو کمه ده دا راکړه چې زما نیکۍ پوره شي بابا نیکي دا نشم درکړه ای بچې دنیا کې خو ما اخر تاسو له خوار کړی حرام مې تاسو له ګټلی ګناه مې تاسو له کړې ده یو نیکي نشي راکولی بابا دنیا سره تېره ده در باندې خفه یو او که تا له درکمه او زما مخامخ شم او زما کمه شي بیا بسي زما بسي بیا بسي که تا له درکمه او زه دوزخ تا خو غرغنډې دي اوهو پلار له به لاړ شي بابا یو نیکي راکړه بچې د نیکو کار پکې نشته ای بابا تا ما سره څونه مینه وه بچې هغه اوس هم شته په دنیا کې تېره ده یو نیکي ولې که تا له درکم زما کمه شي بیا به څه کوم پرونو به وګرځي ور به نه کړي ښځې له به لاړ شي ور به نه کړي په دوستانو به وګرځي یو به هم وله ورنه یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه داسې ورځ ده خو د دنیا نه ده دنیا کې موږ د رور دپاره ښځې دپاره بچو دپاره څونه آخرت خراب کړو زما د قسم په خدای که دا در سره دا نیکانې خو په کار دې راځي او که دا بدانې په کار دې نه راځي دا بچی دې نیک دی بالکل دې په کار راځي او چې خراب دی او لوپر دې قسم په خدای که دې په کار راځي او موږ نن د لوفرانو بچو دپاره آخرت تباه کړ ښه
خراته پته چې دا بچی لوپر دی بې علمه دی، خراته پته چې دا ډاکو دی، خراته پته چې دا رشوت خور دی، دوزخ یې ځای دی، خراته پته که سترګې مې پټې شي دوام راپسې نه کوي، بیا مو آخرت خرابوي. موږ خبقل یو که روغ یو؟ موږ لیوني یو که روغ یو؟ په بار ملکونو کې پراته دي او سفرونه کوي او بچو له پیدا کوي او بچی بېدینه دی. بېدینه ولې پیدا کوي؟ دین د بچو غم نه سره نشته او پیسې ولا صرف ګټې. د خدای بنده صرف پیسې ګټل دي بچو له. بچی په دین ور واچوه، بچی باندې حفظ وکړه، علم پې وکړه. نو د بچو تربیت نه کې او پیسه والا ګټې په یورپ کې ګرځې او په بار ملکونو کې ګرځې، بچو له پیسه پیدا کړو او غم یې نشته بچی دلته لوپران شو. قسم په خدای د کروڑونو روپو نه چې بچو له ګټې، د هغې نه دا بهتره چې د بچي د اخلاقو تربیت وکړه. تربیت نه کې د بچي هغه لوپر دی، تباه دی، برباد دی، هغه د نه راجګي او بچي الوځي. ای های دی مسافرو ته زما زړه ډېر زیات حیران شي. غریبانان بې کسه د کور نه بار پراته دي د پیسې دپاره او چې رالیږي دلته کې ښځه او بچي ورونه الوځي. او بعضې ګورې داسې مسافر هم شته چې هغوی دلته رالیږي رونه یې الوځي او پلار یې الوځي، او چې سبا راشي زما پیسې څه شوې، دا خو شریکه وه. هلکه څنګه شریکه وه؟ ته دلته ناست وې، تا مزې کولې او ما بار د ښځې نه او د بچو نه وخت تېر کړی دی او ما ګټلې ده او ټوله دې والوځلو شریکه ده. ډېر مسافر په دې کې غرق او تباه دي. ګوره دلته پیرونه مزې کوي او موټرو کې ګرځي او چې سبا حساب کتاب کوي، نه شریکه وه. تا به هم ګټلې وه په شریکه کې. کنه ما د لغه خادي کو نه به دې کوله، که ما نه دې کوله، هم خادي خو دې ځان نه م کوله، پلان نه دې م کوله. دا ډېر خلک په دې مسافرو ډېر ظلمونه کوي. ډېر خلک په هغه بچو پلار ظلم کوي، هغه ګټي او په نور ورونه یې خوري. دې نورو ته مو وایي چې بې خوندو تاسو هم نه کوئ چې تکړه شی وګټئ. که نه ګټي ته مو ګټه که نه، دا چې هغه وګټله نو ته ډېره که، بیا دلته په تجارت او مزدوري وکړه ډېره یې که، نو ټیک ده بیا پکې ستا میسه شوه. او بعضې ګورې داسې مسافر هم ته خفه کېږې ما چې هغه بار دی او دلته د ښځې سره هم ظلم کوي، د بچو سره هم ظلم کوي. دا مه کوئ، زما وروڼو د قیامت ورځ را روانه ده. خدای ته وګورئ، الله تپاره نیک اعمال وکړئ، د قیامت ورځ بیا به څه کوئ؟ نو هېڅوک بیا په کار نه شي، نو مټ سټ به را روان شي. نو یو سړی به ولاړي، نو به ورته وایي هلکه څه چل دی، ولې خفې؟ زمړه ما څه چېړې بس پرېږده وه سړیه. نه ما ته ووایه که نه زه به دې په کار شم. پلار په کار نه شو، ورور تربور زوی ښځه، ته به مې څه په کار شي؟ ته ما پېژنې؟ نه. ووایه څوک به دې نی په کار، زه به دې په کار شم. ووایه وی یو نیکي مې کمه وه، الله مهلت راکړه خو چا م رانه کړه. وی یوه وی زما درکړه. ته څوک یې؟ ما پېژنې نه. دنیا کې دې چې تللی دي هم نه، اورېدلي دي زما نه. نو ولې راکې؟ وړه مې باندې خفه شو مسلمان. نو چې نور چا را نکړه تی څنګه راکې؟ وی زما د ایمان نه پس صرف یوه نیکي ده. څه یوه؟ نو ټول ګناه ده. نو زما خو پیسې هم کار نه کېږي، نو زه ستا خو به پې کار وشي که زما خو هسې کار نه کېږي. یو نیکي ده، زه پې دوزخ نه بچ کېږم. نو یو ارب کاله په دوزخ کې یا یو منټ د پاسه نو ما کار نه کېږي، نه کېږي. ته خو به پې بچ شې که نه. زه دا مې نوم دی الله ته ووایه. الله نه ګورې څه پټ نه دي، خو د نیکۍ قدر کوي. الله ته چې مخامخ شو څه دې وکړل؟ یو پیدا مې کړه الله، چا درکړه پلان کې؟ الله نه ګورې بیا درته هم پټ نه دي. دا ښکاره واله چې فرشتو ته وایي دې حاضر کې دا دله نیکي ورکړه. او ولې؟ الله د ما سره دقه یو نیکي د ایمان نه پس، نو ټول ګناه ده. دا مسلمان رور مې دی، رحم مې پرې راغی، رحم دله مې ورکړه. زما پیسې هم کار نه کېږي. هغه ته وایي زه ستا خو نیکي کوم او پوره شوه، د جنت ده. او دی بل ته څه وایي؟ وایي تا په ده رحم وکړه. وایي یو رحم مې وکړه. نو وایي ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم، زه نیغ په نیغه جنت. د آخرت دار عمل ګورې نه دی دار التکلیف. دنیا کې رحم پکارېږي هلته نه، لیکن هلته به الله په رحم کوي. نو چې دنیا کې رحم کوي نو الله به رحم ولې نه کوي؟ نو د رحم معامله الله کوي، بالکل کوي، بالکل. خو د رحم یو قانون دی، یو رحم دی. نو قانون جدا شي دی، رحم جدا شي دی. نو د رحم معامله الله کوي، خو هر چا سره نه ګوري. خو څه پته لګي چې په موږ به وکړي که به ونه کړي. امید لرو چې یا الله ته به موږ رحم وکړي. دا امید به د الله نه ساتو. نو لویه ورځ د قیامت زما وروڼو زموږ په سفر دی او دې ته به جمع کېږو او زموږ په ایمان دی او د دنیا د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به را سره خدای پاک کوي. او بیا یا دوزخ یا جنت. دعا وکړئ. څه خبرې پاتې شوې آینده جمعه کې به درته ووایم. یا الله ته به موږ رحم وکړي. یا الله مونږ خو هغه څه نه دي کړي چې ته به موږ رحم وکړې. مونږ خو هر وخت خدای ځان سره زیاتې کړې دي، ظلم هم ځان سره کړی دی او زیاتې مو کړې، ستا احکامو نه مروګرداني کړې ده. او پروردګاره ته ډېر رحم کوونکی په موږ د رحم معامله وکړې خدای. او زموږ پړونو کې هم رحم واچې خدای. تم د بې رحمۍ نه وساتې، تم د ظلمونو نه وساتې، تم د فتنو نه وساتې، تم د دنیا او د آخرت د قهر او غضب نه حفظ و امان کې وساتې پروردګاره. یا الله ته زموږ نه راضي شې، یا الله ته زموږ نه راضي شې، او یا الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کې، او الله بچیم صالحان او دینداره کې پروردګاره.
خدای د بچو د غمونو او ټینشنونو نه مونږ په امن کې وساتې. دعا کې د بعضې دوستانو اولاد نشته چې الله نارینه اولاد ولا ورکړي. د چا شته خو جینکۍ دي، الله نارینه اولاد ولا ورکړي. خدای نارینه اولاد نصیب کې، الله نارینه اولاد زمونږ نصیب کې د بچو، او خدای ته زمونږ نه راضي شي. بعضې بیماران دي، زمونږ د جمع یو ملګری دی نجیب الله خان، دلته زمونږ هر جمعې مانځله راځي، هغه بیمار دی. دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي، الله وله روغ صحت ورکړي، او هر جمعه مونږ له راځي، الله دې روغ صحت ورکړي. نور بیماران دي زمونږ د جمع بعضې ملګري د هغې کورونو کې بیماران دي، دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي، الله وله شفا ورکړي. ډېر دوستان دي قرضداري دي. مکرم لالا چې دی هغه ناجوړه دی، ظفر لالا رور دی، زمونږ د جمعې خاص ملګری دی. هره جمعه راځي، دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي، الله دې جوړ کړي. څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. خدای چې چاته څه تکلیف دی، ټینشن پریشانی ده، په خوشحالو باندې ورته بدله کړي. او بعضې یو زنانه ده ماته وختي ټلیفون کړی، غریبه ډېره زیاته فریاد کېده، ډېر فریاد یې ماته وکړو، او د جمعې دعا راته وکړې، دعا ورته وکړې چې د هغې ټینشن او فریاد خدای په خوشحالو باندې بدل کړي، او الله د غمونو د فتنو نه په امن او امان کې وساتي. او بعضې دوستان د بعض ملکونو نه رابطې کوي، څوک دلته کوي، دعا وکړئ چې خدای ټول څوک یې دعاګانې چا غوښتې دي الله ته یې وله قبوله کړي. خدای د چا بعضې دوستانو په کورونو کې او په رشتو کې یو بل سره اختلافات دي، دعا وکړئ چې خدای پاک یې په روغ بدل کړي. خدای موږ د هر قسمه غمونو د فتنو نه په امن او امان کې وساتي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو خوشحالۍ هم نصیب کړي، او د دواړو جهانو د غمونو د فتنو آفاتو نه پروردګاره په امن او امان کې وساتي. او خدای ته زموږ نه راضي شي، الله ته زموږ نه راضي شي، زموږ ګناهونه الله په نیکو باندې بدل کړي. مردگانو ته دعا کوي چې څومره وفات شوي دي، الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي، او خدای پاک زموږ د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي. کم دوستان چې د لرې لرې ځای نه دلته منزله راځي، الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي او برکتونه ولا ورکړي.